یو سړی ډېر خلک میلمانه ول د بادشاه په مجلس کې میلمانه ول، نو یو سړي طالبانو چې دا خرما خوړله زڼي به یې بل ته کېښودل، نو بادشاه پې باندې رافکر سو د یو باندې چې د یو څومره ډېر خوراک کړی ده، زڼو ته یې ګوره لکه خپل یې وي دا بل هم ولې دا بل مخ ته هېڅ شي نسته. نو بادشاه چې پې رافکر سو ورته ویې خندل، نو ده ورته ویلې وایي بادشاه صاحب دومره ډېر خوراک یې کړی ده، زڼو ته خو دې فکر ده کوټې ته. نو دی هم غلی ناستو طالبانو کرای بادشاه ته ورکتل، وایي بادشاه صاحب زه زړي تېر باسم ده سره له زڼو خوړلي، ته ورته ګورئ ده مخ ته یو زړی هم نسته، ده سره د خرما تازه خرما ایښې وه، وایي ده د داسې خوند ورکړی سره له زړو یې تېره کړې ده. نو طالبانو داسې به هم نه کوئ، دې ته څه وایي مشنع، هډوکې راخلي که نه دغه مخ ته یې کوټه کوي ځان داسې ورښیي چې دی خو ګویا کې څوک